د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 182 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد پر کتار کتار صفتړونکو پرښتو باندې قسم بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي ستاسې حقیقي معبود صرف یکی یو دی رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او اسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد مونږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی له هرې خوا ویشتل کیږي دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شړل کیږي او د هغو لپاره پرلپسې عذاب دی بیا هم کله هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي بل عجبت ويسخرون ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي وإذا ذكروا لا يذكرون کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون خنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي دوی ته ووایه هو او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون
دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. امر به وشي رایسار کړئ ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او لږ دوی معطل کړئ، له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشوله؟ ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې موږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. زمونږ پر تاسې څه زور نه و، تاسې په خپله سرغړونکي وئ. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. په پای کې موږ د خپل پروردګار د دغې فیصلې مستحق شو چې موږ د عذاب خوند څکونکي یو. فأغويناكم إنا كنا غاوين. موږ تاسې بېلارې کړئ، بېشکه موږ په خپله بېلارې شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. موږ له مجرمانو سره دغسې چارچلند کوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل له الله پرته بل هیڅ برحق معبود نشته، نو دوی به مغروره کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی و او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي یئ او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي. إلا عباد الله المخلصين. خو د الله غوره شوي بندگان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. د دوی لپاره معلومه روزي ده، هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی،
د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون له هغو نه یو تن به ووایي په دنیا کې زما یو ملګری و ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړی شي قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم بیا به ووایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين او هغه ته په خطاب کولو سره به ووایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړه کېدونکو څخه نه یو کوم مرګ چې موږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی اوس به موږ ته هیڅ عذاب نه وي إن هذا لهو الفوز العظيم په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی لمثل هذا فليعمل العاملون د همدغسې بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين وایي دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اورو خواته وي إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون
دا هغه خلک دي چې خپل پلرونه نیکونه یې ګمراه وموندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک ګمراه شوي وو او په هغو کې موږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اوس وګورئ چې د هغو ویرول شویو څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندګان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورل او د هغه زوجات مو باقي پرېښود او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشکه مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين. بیا بله ډله مو غرقه کړه. وإن من شيعته لإبراهيم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم و. إذ جاء ربه بقلب سليم. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. آیا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين. نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، ویې ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پرېښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننوت او ویې ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ ما لكم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. له هغه وروسته یې سم د لاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو.